خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. محترمو، دا باب مختصر د دې عنوان وضاحت مخکې موږ وکړ. په دې باب کې مصنف رحمه الله دوه آیتونه راوړي دي او د حدیث په شکل کې واقعه راوړي چې دواړو نه د توحید کمال معلومیږي. آیات خو د دې لپاره راوړی و چې مثال د هغه شخصیت ذکر کوو چې هغه د تحقیق د توحید وکړي. نو وایي چې ابراهیم علیه السلام ته وګوره، څومره ښکلی توحید یې په زړه کې، څومره ښکلی ځای ورکړی و توحید ته، او دا امام و د موحدینو مشرک نه و. او بل دا چې د الله د بندګانو صفت دا دی چې دوی به د الله سره شرک نه کوي. اوس یو واقعه راوړي د حسین ابن عبدالرحمن. نو دی وی كنت عند سعید ابن جبیر. زه د سعید ابن جبیر په خوا کې ومه. داسې معلومیږي چې نور ملګري ورسره هم دي. فقال سعید ابن جبیر ویل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. سعید ابن جبیر ویل چې ملګرو بیګا شپه چې کوم ستوری وغورځېده د اسمان نه، دا چا ولیده؟ نو حسین ابن عبدالرحمن وی فقلت ما ویلی انا، دا ما ولیده چې د شپې ستوری وغورځېده. خو دې جملې ته وګورئ، صحابه کرامو په زړونو کې د توحید ډېر لوړ مقام و. دلته یو شک داسې راځي چې د شپې ته دا ستوری ولیده چې دا غورځېده، نو داسې معلومیږي چې ښه تهجد ګزار یې، د شپې منځونه کې. نو هغه دا وهم دفع کوي، وایي چې بیا مې ویلي چې ثم قلت، ما بیا دا وویله چې اما خبردار ګورئ انی لم اکن فی صلاة. دا ستوری چې ما ولیده وغورځېده، دا وجه نه وه چې ما مونځ کوه، مانځه ته راپاڅېدلی وم. وجه دا وه چې ولکنی لدغت، وجه دا وه چې زه څه شي چیچلی وم، خوب نه راته، دردمن وم، دردمن. نو ایښ ومه، ځکه چې سړی شی وچیچي بیا خوب چېرته ورځي، پریشانوي. نو د دې وجې نه ایښ ومه او دا واقع مې ولیدله. دې کې د توحید لحاظ دې ځای کې وکړه چې دا دریا وهم یې دفع کوي. قال سعید بن جبیر ویل چې فماذا صنعت، ته چې څه شي چیچلی وي او خوب نه درته، نو څه دې وکړه؟ قلت عبدالرحمن ابن حسین ابن عبدالرحمن وی چې ما ویله ارتقیت، بس ځان مې دم که دم. قال سعید بن جبیر ویلی چې فما حملك على ذلك، دا د دم ته څه شي اړ کړلې، په تا څه باعث و چې ځان دې دموو؟ تپوس دې نه کوي. دا څومره ښکلی حوار دی، د ادب او د اخلاقو نه ډک حوار. وی قلت، دا وی حسین بن عبدالرحمن چې ما ورته ویله چې حدیث حدثناه الشعبي،
باعث په دې باندې چې ما ځان دم که او دم مې واچو په ځان باندې. نو داغه حدیث دی چې شعبي موږ ته بیان کړی دی. قال د سعید ابن جبیر ویلي چې وما حدثکم، کوم حدیث درته بیان کړی؟ قلت ما ویلي حدثنا عن بریده ابن الحصیب، وایي چې موږ ته حدیث بیان کړ د بریده ابن الحصیب چې ده فرمایلی دي چې لا رقیة الا من عین او حمة. وایي ده فرمایلی دي چې دم چې دی دا د سترګې چې په چا ولګېږي او یا یې تبه ورباندې وي نو دم ورته ډیره فایده ورکوي. لا رقیة انفع، ډیره فایده دم نه ورکوي مګر په هغه چاته ډیره فایده ورکوي چې سترګې ورباندې ولګېږي یا حمه تبه ورباندې راغلي، څوک چې وچې شي هم تبه ورباندې راځي. دا لا رقیة الا من عین او حمه دینه ظاهر کې داسې الفاظ د حصر پکې دي. داسې ته معلومیږي چې ګوره دم به صرف په هغه چا چول کېږي چې سترګو وهلی، نظر وهلی او یا ورباندې تبی. دا معنا نه ده، معنا دا ده چې دم خو مشروع دی، کوم چې جایز دمونه دي په هر هغه کې، خو دې دوو ته ډیره فایده ورکوي چې چا باندې سترګې لګېدلي، نظر وهلی او یا تبی ورباندې. دا حدیث چې مې واورېده د څه ویله د سعید ابن جبیر ویله چې قد احسن من انتهى الى ما سمع، تا ښه وکړه ستا حدیث نه رد کومه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خو دا حدیث واوره چې موږ ته ابن عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. دې ته غوږ کېږده، په دې کې د توحید یو ښکلی منظر پروت دی. شاهد په خپل ځای کې راځي په حدیث کې. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عرضت علی الامم، ما ته امتونه را پیش کړی شلو په معراج او د اسراء په واقعه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عجایب لیدلي. نو وی فرأیت النبی ومعه الرهط، یو نبی مې ولیده چې دغه سره یو ډله تابعداران و دغه. همدارنګه والنبی ومعه الرجل والرجلان، یو نبی مې ولیده چې دغه سره یو سړی دوه سره. سبحان الله، انبیاء کرام والنبی وليس معه احد، او داسې نبی مې ولیده چې د هغه سره هیڅ امتی نه و، یعنې د الله سبحانه وتعالی طرفه را لېږلی شوی نبي او هیڅ چا په ایمان نه دی راوړی. دې نه یو بله فایده دا راوځي چې کله د دعوت اثر نه کوي، کله خدای چې داعي کې نقصاني، خو کله کله دی چې دا معاشره کې چې کوم انسانان اوسېږي چاته چې دعوت ورکولی شي هغوی نه اهلی. ګوره نبي دی دا خو کوتاهي نه کوي په دعوت کې او سره یو تابعدار نشته دی. فرمای رسول الله اذ رفع لي سواد عظیم، بس ناڅاپه یو لوی جماعت راوچت کړی شو، ما ولیده. فظننت انهم امتی، زما دا ګمان شو چې دا زما امت دی. فقیل لی، ما ته وویلی شو هذا موسی وقومه، دا چې تی ویني دا پیغمبر او دا ټولګی د دې جماعت چې ورسره دی دا موسی علیه السلام دی او د هغه قوم دی. فنظرت فاذا سواد عظیم، بیا چې مې وکتل نو یو بل لوی جماعت مې ولیده. په سواد عظیم کله چې د انسانان ډیری نو داسې تور معلومیږي، ځکه چې د سرونه داسې نږدې او سرونه باندې خو ویښته وي تور معلومیږي، ځکه ورته وایي چې یو تور لوی جماعت مې ولیده، یعنې ډېر خلک. فقیل لی، ما ته ویلی شو هذه امتک، دا ستا امت دی. دا خو یو منظر و چې رسول الله لیدلی و. بس حدیث چې دلته د توحید دپاره دی هغه اوس دا دی ته غوږ کېږده. ومعهم 70,000،
او د دې سره به 80,000 کسانی يدخلون الجنه بغیر حساب او دی به جنت ته داخليږي بغیر د حساب نه، بغیر د مناقشې نه، بغیر د تکلیفونو نه، بغیر د هغه شدایدو نه چې د قیامت پر ورځ دي، ولا عذاب او بغیر د عذاب به دی جنت ته ځي. ډېر پختور دي دا خلک. ثم نهض فدخل منزله، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسید او خپل کور ته لاړ. فخاض الناس في اولئک، نو بس خلک شروع شول په دې 80,000 کسانو کې کوم چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب داخليږي. دی ولی شروع شو؟ دلته یو سوچ پکار دی. دا صحابه کرام چې دیو سره د جنت غم او غم، او چې سره بغیر د حساب داخليږي نو دیو سره غم پیدا شي، دا که منګم پکې داخل شو دا بسو کی. نو فقال بعضهم، بعض ویل فلعلهم صحبوا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کې دې شي دا 80,000 کسان چې بغیر د حساب او د عذاب نه جنت ته ځي دا به د الله د رسول صحابه وي، ځکه دا ډېر اوچت خلک دي. بعض ویل چې فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، کې دې شي دا 80,000 کسان هغه چې په اسلام کې چې پیدا شوي دي او شرک نه دی کړی، هغه په شرک ډېر خپو چانه چې شرک شوی و، اگر چې الله سبحانه وتعالی معاف کړی دي ډېر اوچت انسانان. وذكروا اشیاء، سنور خبرې چا وکړلې. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، الله رسول راوته صلى الله عليه وسلم. نو دی ورته ویل یا رسول الله مونږ په دې باره کې ناست چې دا به څوک دي دا د بختور خلک چې دا بغیر د حساب او د جنت ته ځي. نو رسول الله فرمایل فقال، دا اوس هغه شاهد دی په حدیث کې چې دا صفتونه په چا کې نو د توحید کاملی، اگر کدی بعضی کارونه په دې کې جایز دي خو د کمال توحید د وجنه، د کمال محبت د وجنه، د هر څه بس په دې صبر کول پکاري. رسول الله فرمایل هم الذين لا يسترقون، دلته هغه ځان باندې دمه چول او تنبیه ورکوله چې د الله رسول فرمایل چې دا 80,000 کسان چې بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ځي دا هغه کسان دي لا يسترقون چې دی دمونه نه طلب کوي بلکې په هغه مصیبت او مرض باندې صبر کوي او دعاګانې غواړي د الله نه. ولا يتطيرون، لا يسترقون یعنی دم نه طلب کوي، خو که څوک یې همداسې پې واچي باک نه کوي، یو سړی بیمار دی تورلی مسلمان دی هغه دم نه طلب کوي تی پې واچي، ښه خبره ده ځکه چې مسلمان ته خیر رسول، لکه حدیث کې هم دا راځي. اول دا چې دمونه نه طلب کوي. ولا يتطيرون او بدپالی نه نیسي بلکې په خپل الله باندې اعتماد کوي. بدپالی دا حرامه ده ځکه چې په اسلام کې بدپالی نشته. همدارنګه ولا یکتوون، اکتوا اصل کې داغونو ته وایي، بعضې مرضونه چې داغونه وله ورکړی شي نو ښه کېږي. دا داغونه نه طلب کوي، اگر که د تقوا دا څه ناروا نه ده خو د کمال توحید د وجې نه بس په دې لږ څه صبر کوي. وعلى ربهم يتوکلون، او په خپل الله باندې ځان سپاري. په دې کې اصل کې راز دی چې صحیح ده دا مخلوق چې دی دا ټول الله پیدا کړی دی، چې ته خپل حاجتونه د دیونه پټ کې او په هغې باندې صبر وکړي. د دې معنا دا ده چې ستا په زړه کې یو خو شکایت نشته دی د الله نه قطعا، بل دا ده چې ستا په الله باندې د الله جانب ستا په زړه کې ډېر راجحه دی د مخلوق نه. د دې وجې نه دا د یو محبت خاصه درجه وي، ځکه الله سبحانه وتعالی ورته دومره نعمتونه په آخرت کې ورکوي او دومره اساني ورسره کوي. نو دا چې خبره وشوله دا څلور صفتونه شاهد و چې دا په چا کې د توحید کاملیږي. نو بس په دې کې یو موفق صحابي و الله ورته دا توفیق ورکړه. فقام عکاشة بن محصن، دا صحابي پاسېده فقال وی فرمایل ادعو الله ان یجعلني منهم، یا رسول الله زما لپاره دعا وکړه چې زه د دې 80,000 کسانو نشم. نو د الله د رسول په دعا باندې دا انسان
دا اوچت صحابي دغه بهترین خلکونه دا په یقین سره مونږ ویلی شو نو رسول الله فرمایل انت منهم ته دغه اویا زره کسانو نه شوې صحابه کرام سره خو غم و ثم قال رجل آخر ثم قام رجل آخر به بل کس پاسېده ویل ادعو الله ان يجعلني منهم یا رسول الله ما دپاره دعا وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ته وګورئ جواب حکیم د حکیم جواب ورکوي سبقك بها عکاشة دا په دې مقام باندې ستانه عکاشه مخکې شه نو ګوره داسې ته نه چې انت لست منهم ته د هغوی نه نه یې ځکه د هغه زړه به مات شي او د هغه دعا مو ونه کړه چې ته دې ونه شي ځکه چې بیا بل هم پاسېږي بل به هم پاسېږي بل به هم پاسېږي نو د احتمال د بندولو دپاره داسې ښکلې خبره وکړله چې بس په دې باندې عکاشه مخکې شه او دا خبره د هغه په حق کې تمامه شوه نو اوس دې نه دا نه معلومیږي چې دا سړی منافق دی خو که د یو دپاره دعا کوي بل دپاره کوي بل دپاره کوي نو کیدای شي چې داسې کې خلک پاسېږي چې هغه د دې اهل نه وي نو د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سبقك بها عکاشة دا باب ختم شدی کې څه مسائل دي هغه به په بل درس کې ووایو باذن الله تعالی والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين